دی وروس تپوس کړی دی چې زه د شوګر بیمار یم نو زما دپاره روجې نیوه څنګه دي آیا په ما لازم دي چې زه به روجې نیسم که نه روژه ماتولی شم او که نه او دویم سوال دا دی چې زه وخت په وخت خپل شوګر چک کومه نو د دې دا چک کول د روجې په حالت کې جایز دي او که نه الجواب عامه مسله دا یاده کوي چې د بیمار دپاره په شریعت کې دا مسله ده که چېرته روجه دله نقصان ورکوي یا دته ګرانه پرېوځي یا د ورځې دی دوایي ته محتاجي لازم به دی د دوایانې د ګولۍ که هغه د خوراک کې که د څښاک کې دا به دی استعمالوي ګنې بیا بدن ته نقصان رسي نو د دوی دپاره دا مشروع دي چې دوی روجه ماته کړي یا روجه ونه نیسي ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الله وی چې څوک بیماری یا په سفر باندې نو دغه شمار دی بیا په نورو ورځو کې پوره کړي او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته الله دا خوښوي چې دغه په رخصتونو باندې دی عمل وشي هر چې وینه ویسته دي د بدن نه دې دپاره چې شوګر چک کي نو دې سره روجه نه ماتېږي د دې سره روجه نه ماتېږي خلاصه دا ده زه به درته د فایدې دپاره دا خبره ذکر کړم او دا ډېره فایدهمنه ده ډېرې مسلې به درته اسانې شي د بیمار انسان درې حالاته دي د بیمار انسان څو حالات دي درې که دا مسله تاسو یاده کړه نو د بیمار دا مسله به راته بلکل واضحه شي چې آیا بیمار انسان روژه ماتولی شي او که نه په دې باب کې د بیمار انسان درې حالات دي اولنی حال دا دی چې بیماری پې اثر ونه کړي بیماری پی اثر نه کوي لکه یو سړی دی زکام پې دی یا په سر یې لږ درد راغی یا په دې غاښ باندې درد دی او داسې نورې بیماریانې د ده دپاره نه دي جایز چې د روژه ماته کړي راجح قول دی د ده دپاره نه دي جایز چې د روژه ماته کړي هیڅ ضرورت ورته نشته که الله اجازت ورکړی رخصت یې ورکړی خو دې دپاره چې ضرورت وي که نه چا دپاره چې روژه ماته غوری یا روژه نیول ورته ګران خو دلته خو دغه هېڅ خبره نشته دویم حال د بیمار دا دی چې کله روژه نیوه درته ګراني او نقصان وله نه ورکوي دا دویم حال دی روژه نیوه ورته ګران دي خو نقصان ورله نه ورکوي نو د ده دپاره روژه نیوه مکروه دي او روژه نه نیوه سنت طریقه ده دویم حال څه دی طارق صاحب روژه نیوه ورته ګراني او نقصان ورله نه ورکوي نو څه به کوي د دې حکم څه دی روژه نیوه مکروه دي او نه نیوه غوره دي دریم حال دا دی چې روژه نیوه ورته ګراني او بدن ته نقصان ملاویږي یعنی روژه نیوه ورته ګران دي او نقصان ورله هم ورکوي لکه موږ به داسې وایو چې یو سړی دی د ګردو بیمار دی یا شوګر یې په هغه مرتبه کې دی چې که روژه ونیوه بس بدن یې خرابېږي نو په داسې ټیم کې د ده دپاره روژې نیوه حرام دي خیال هم دی دې مسلې ته ولې حرام دي بدن ته نقصان رسي او شریعت خو دا وایي چې ته بدن ته نقصان نه ورکړي ولا تقتلوا انفسکم الله وایي خپل ځانونه مه وژنئ خو دا هله چې کله بیماري یقیني دله نقصان ورکوي یا دا روجې نیوه دته ګراني او دله نقصان ورکوي
په دې کې دا مسله هم راووته او ټولو هغه مشرانو ته زه خپلو مشرانو ته دا نصیحت کوم چې زمونږ کوم مشران دي قدرمن په مونږ ګران دي ځکه ورته دا نصیحت کوو هغوی بعض مشران هغه دي چې عمر یې زیات شوی یا په بیمارو کې اخته شوي او روجې نشي نیوی او روجې بدن له نقصان ورکوي او بیا هم دوی هغه روجې نیسي وایي نه دا به څنګه یې او دا پته نشتې کیدای شي ګناهګار شو دا شو دغه شو موږ وایو دا کار ستاسو غلط دی دا کار ستاسو غلط دی دا روجې چې تاسو نیسئ او بدن له نقصان ورکوئ مخکې ما حدیث بیان کړو چې د الله دا خوښه ده چې د هغه په رخصتونو باندې دې عمل وشي نو چې کوم رخصت الله ورکړی په هغې باندې عمل پکار دی والله اعلم